السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته خیر راغلی. دوستانو تېره شپې راهیسې متحده عرب اماراتو په لسګونو کسان کابل ته واپس کړل کم چې نوي په ویزټ ویزا باندې اماراتو ته راغلي وو. دوی سره 2000 درهم هم وو. کم ځای ته چې تلو هغې ځای اډرس هم ورسره وو او 2 طرفه ټیکټ هم ورسره وو، خو د باوجود دا کسان واپس کړی شول. کم چې د دې وضعیت څېړلو لپاره په دوبۍ کې افغانستان جنرال کونسل ښاغلی مسعود احمد عزیزي صاحب هم ورغلی وو. نو په نننۍ ویډیو کې په دې اړه معلومات درکومه چې دا کسان اخر ولې واپس کړی شول. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه یوئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. دوستانو په دوبۍ کې افغانستان جنرال کونسل محترم مسعود احمد عزیزي صاحب څخه ډیره مننه کومه چې د ما سره ځینې معلومات شریک کړل. د هغې ترڅنګ شمس افغان ټراولز نه هم مننه کومه چې د ما سره د معلوماتو کې مرسته وکړه. دوستانو تېره ورځ په لسګونو کسان افغانستان ته واپس ولېږدول شول کوم چې نوي اماراتو ته په ویزټ ویزو باندې راغلي وو. دغو کسانو سره په جیب کې 2000 درهم هم وو، 2 طرفه ټیکټ هم ورسره وو، د هغې سربیره کم ځای ته چې تلو هغې ځای اډرس او هوټل بوکینګ هم ورسره وو، خو بیا هم دغه کسان افغانستان ته واپس کړی شول. نو د هغې باره کې نن زموږ محترم جنرال کونسل مسعود احمد عزیزي صاحب ایرپورټ ته تللی و. د ایرپورټ مسؤلو کسانو سره دې باره کې په ستونو خبرې وکړې، خو بیا هم اماراتو حکومت دغو کسانو ته اجازه ورنکړه چې متحده عرب اماراتو ته دخیل شي. وجه هم دوی محترم کونسل صاحب ته دا بیان کړه چې دوی یریږي هسې نه د کووډ 19 یا کرونا وایرس دوام پړاو راشي، نو د دې له وجې دوی ډېر احتیاط کوي. ولې چې دوی پوهېږي د کم کسان اوس په ویزټ باندې راځي دې کې په سلو کې 15 کسان په حقیقت کې د اماراتو سیل لپاره راځي، نور 15 کسان واړه د کار لپاره راځي. نو دا کسان چې دلته په ویزټ باندې راشي کلم چې اماراتو ته داخل شول نو دوی کار پسې ګرځي. حال دا چې اوس مهال په اماراتو کې کار ډېر کم دی، نو د دې له وجې خدای مکه دا وایرس نور هم خپور شي، نو دوی ډېر احتیاط کوي تر څو د دغه وایرس مخه ونیول شي. نو د دې له وجې دوی دغه کسانو ته اجازه نه ورکوي. زه د محترم کونسل صاحب څخه هم مننه کومه چې دی په خپله هلته لاړه، د ایرپورټ مسؤلو کسانو سره یې خبرې وکړې او خپلو افغانانو ورونو خل پوښتنې وکړه. نو زه د ده څخه د زړه له کومې مننه کومه. اوس کم څوک چې متحده عرب اماراتو ته په ویزټ ویزا باندې تلل غواړي ما دوی ته مشوره ده که چیرې هم ستا سره 2000 درهم په جیب کې وي د هغې سره 2 طرفه ټیکټ هم در سره وي او اماراتو کې کم چرته چې ځې هغې ځای اډرس هم در سره وي بیا هم مه ځئ. ولې چلته امیګریشن کې ستاسو څخه پوښتنې کوي او تاسو ګوري چې تاسو په حقیقت کې متحده عرب اماراتو ته سیل لپاره راځئ که کار لپاره. که چیرې دوی په تاسو باندې پوه شي چې کار لپاره راځئ نو تاسو هغې ځای نه واپس افغانستان ته رالیږي. نو د دې له وجې ما ستاسو واړو ته مشوره ده کم کسان چې غواړي کار لپاره متحده عرب اماراتو ته لاړ شي نو دوی دې اوس نه ځي، یو څه موده دې صبر وکړي تر څو متحده عرب اماراتو حکومت په قانون کې نرموالی راولي بیا دې لاړ شي. خو کم کسان چې څو پیره متحده عرب اماراتو ته په ویزا باندې تللي وي او یا هغه کسان کم چې پاسپورټ کې 2-3 بهرنۍ ویزې ولري، مقصد د نورو هیوادونو ویزې ولري، نو هغه کسانو ته کومه ستونزه نشته، هغې ته امیګریشن کې اجازه ورکوی کیږي. خو کم کسان چې بالکل نه ویزي دوی کې که کوم څوک په واقعیت کې سیل لپاره ځي نو دوی دې لاړ شي. خو کم کسان چې د کار کولو لپاره ځي نو دوی ته ما مشوره ده چې اوس مهال دې نه ځي، کلم چې په قانون کې نرموالی راغی بیا دې لاړ شي. نو که دې کې کوم نور هم بدلونونه منځته راتلل دې باره کې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ، انشاءالله چې زه به هم په وخت خبرومه. که چیرې هم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه یوئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.